سلامونه ملګرو ته مو دروغ او جوړ وای. نن یو نوی ویبسایټ راوتی دی د پانګه اچونې که نه، چې په دې کې تاسو کولی شئ خپل ډیپوزیټ پکې وکړئ او هره ورځ ګټه ترلاسه کړئ. نو څنګه په دې کې ډیپوزیټ کولی شو مکمله طریقه په دغه ویډیو کې درته ښایم. د دغه ویبسایټ لینک به هم د ویډیو په ډسکرپشن کې هم وي، زموږ د ټلیګرام چینل کې به هم وي دوستانو. زموږ د ټلیګرام چینل لینک هم د ویډیو په ډسکرپشن کې هم دوستانو شتون لري. نو هره ورځ تاسو به له دې څخه خپله ګټه ترلاسه کوئ. کله چې لینک باندې کلیک کوئ داسې صفحه به تاسو ته راخلاصه شي. لومړی به تاسو څه وکړئ، رابه شئ یو ایمیل به ورکئ، له هغه وروسته به یو لاګین پاسورډ ورکئ او پاسورډ وروسته به همغه پاسورډ کنفرم پاسورډ بیا ورکئ او په دریمه خانه کې او څلورمه خانه کې به هم همغه یو پاسورډ دوستانو تاسو ټول ورکئ. نو یو وروسته زما ریفرل کوډ هم تاسو ته په سکرین باندې هم ښکاري، اتوماتیک درته راخلی هم چې په لینک باندې کلیک ووهئ هغه ورکئ، بیا به راشئ په راجسټر باندې به کلیک دوستانو ورته واخلئ. نو کله مو چې په راجسټر باندې کلیک ورته وایسته، اوس په دې کې د موږ تاسو اکاونټ چې دی هغه راجسټر کېږي دوستانو، جوړېږي. نو په دې کې موږ اکاونټ جوړ شو. نو په دې کې مختلف اپشن دي دوستانو چې دومره زیات کار پکې نشته دی، چې یو خوم اپشن دی او بل یو دغه اپشن دوستانو راځو دغه اپشن باندې موږ تاسو کلیک ورته اخلو. په دې کې هغه VP1 دی او VP2 دی او VP3 دی، همدغه شانتې کولی شئ تر وروستۍ حده پورې چې دی VP9 ته چې $2450 دی دوستانو قیمت لري. لومړی VP1 چې دی لومړی لیول چې دی هغه په $11 دی، چې هره ورځ له دې څخه به موږ تاسو ته 13.20% ګټه جمع کېږي، چې موږ دغه ګټه تاسو دوستانو موږ تاسو بیا کولی شو چې ترلاسه کړو. او په دویم لیول کې 50 USDT دی چې 13.80% ګټه دوستانو ورکوي، 80% ګټه ورکوي، 13.80% چې 9.3 USDT به هره ورځ تاسو ته دوی درکوي. په دغه لومړي لیول کې دوستانو تاسو ته 2 USDT درکوي چې هره ورځ به تاسو دغه ترلاسه کوئ. څنګه په دې کې ریچارج کولی شو، راځو بېرته هوم اپشن ته چې کله راغلی پر هغه ریچارج برخه باندې به کلیک ورته واخلئ دوستانو. په دې باندې مو چې کله تاسو کلیک ورته وایسته، په دې کې په 4 طریقو باندې تاسو ریچارج کولی شئ یا دې ته ډیپوزیټ کولی شئ په 4 طریقو باندې، چې یو دی TRC شل USDT دی او بل چې دی هغه خاص TRX دی او بل BEP شل USDT دی او بل BNB دی. نو تر ټولو بهتره شی چې دی هغه BEP شل دی، چې پیسه هم فري نه راځي، موږ تاسو په دې باندې دې ته ډیپوزیټ کولی شو. زه راځم په همدغه باندې دوستانو کلیک ورته اخلم. کله چې په دې باندې کلیک واخیست، راځو دغه لومړی اپشن انتخابوو او موږ ته دلته یو دوی د ډیپوزیټ لپاره نو دغه یو راکوي کوم لینک چې دی دوستان یا کوم ادرس دی، هغه ادرس ته موږ تاسو پیسې ورته رالیږو. راځو باینانس ته زه مثلا راځم، خپل باینانس راخلاصوم. کله چې تاسو باینانس راخلاص کړئ، راځو دغه ویډرا برخه باندې کلیک ورته اخلو. نو په دغه ویډرا برخه باندې موږ تاسو کلیک ورته واخلو تر څو موږ تاسو دې ته خپل USDT چې دی هغه ولیږو. نو زه راځم ویډرا برخه باندې کلیک ورته کوم او راځو لاندې ویډرا برخه انتخابوو. کله مو چې تاسو لاندې ویډرا برخه انتخاب کړه، لږ منتظر کیږو. دلته یو څو ځلې بار دغه کلیک وکړ، لږ منتظر کیږو تر څو موږ دلته ادرس راکړي دوستان. کرنسیانې د USDT راځم، په دغه USDT باندې کلیک ورته اخلم او سینډ کرپټو نیټورک باندې کلیک ورته اخلم. د باندې مو چې کلیک واخیستو، لومړی کې راځو هغه ادرس مو چې کوم کاپي کړی دی، هم ادرس په دغه ځای کې موږ تاسو اوس ورته پیسټ کوو. هغه ادرس به تاسو راواخلئ او راځو نیټورک سلیکټوو. کله مو چې تاسو نیټورک سلیکټ کړئ، په دې کې تاسو په BNB سمارټ چین BEP شل باندې لومړی دغه کلیک پرې اخلو او په دې کې تاسو 11 USDT چې دی هغه دوی ته ډیپوزیټ کولی شئ، چې 11 USDT دی هغه موږ تاسو دې ته کوو چې PCM 0 USDT دی. تاسو به راشئ دغه خپل ادرس به هم ورسره یو ځلې ښه روغ چیخ کړئ تر څو د تاسو ادرس چې کوم دی هغه غلط نه وي، بیا غلط ځای ته ویډرا ونه کړئ. ښه نو دوستانو ادرس هر څه صحیح دی. راځو په دغه ویډرا اپشن باندې کلیک اخلو او دغه دوستانو تاسو کتلی شئ 11 USDT به اوس دې ته موږ تاسو ډیپوزیټ وکړو. راځو کنفرم باندې کلیک اخلو. نو لږ منتظر کیږو تر څو په دې کې د موږ ډیپوزیټ چې دی هغه ترسره شي. نو لږ دوستانو دلته منتظر کیږو. په دې کې موږ تاسو څخه یو د ګوګل اتوماتیک کوډ چې دی هغه هم غواړي، نو د ګوګل اتوماتیک کوډ چې دی هغه موږ تاسو باید په دغه ځای کې ورکړو.
هغه اپلیکیشن که تاسو انسټال کړی نه وي نو په پلی سټور کې شته دی، شتون لري د ګوګل اتوماتیک کوډ چې کوم دی. نو هغه کوډ دوستانو په دغه ځای کې تاسو ته شتون لري. تاسو به کولی شئ د ګوګل اتوماتیک کوم اپلیکیشن چې دی دغه کې تاسو خپل دغه ادرس یې ورته سیو کړئ او په دې کې تاسو ته کوم کوډ درکوي هغه کوډ تاسو د دغه ځای څخه راواخلئ. چې زه به راواخلم دغه کوډ. نو دوستانو ما ایمیل ته یو کوډ ولیږلو د لاندې برخې څخه. هلته تاسو ته لاندې برخه چې کومه درکوي هغې له لارې تاسو کولی شئ. که تاسو ته بیا کوډ نه راتلو نو بیا کولی شئ هلته خپل ایمیل ته یو کوډ ولیږئ دوستانو. نو دغه ایزیجي دا اوس په فعل حال په پروسیس حالات کې دي. نو را به شو ویب سایټ به هم را خلاص کړو. ویب سایټ مو چې کله دوستانو را خلاص کړ په دغه ریچارج کمپلیټ اپشن تاسو ته راځي، په دې باندې به کلیک ورته اخلئ. نو کله چې تاسو په دې باندې کلیک واخلئ تر اوسه پوره نه دي را رسېدلي ایزیټي. نو اوس مهال موږ سره دوستانو هر څه چې دي صفر دي، د اوسه پوره نه دي رسېدلي. زه یو څه ویډیو سکیپ کوم، لږه شېبه وروسته را رسېږي. ها دوستانو په باینانس کې خو بالکل کمپلیټ شول 11 USDT دوستانو. اوس راځو ویب سایټ ته. ویب سایټ هم ګورو چې زموږ ویب سایټ ته رسېدلي دي او که نه دي رسېدلي. ها دوستانو تاسو کتلی شئ دلته هم ریچارج چې دی هغه هم سکسسفول شوی دی. 11 USDT چې دی هغه موږ ته دوستانو بالکل رسېدلي دي زموږ تر دغه ویب سایټ که نه. نو دغه رسېدلي دغه ریچارج کمپلیټ باندې هم چې ما کلیک اخیستلی هلته یې ویلي دي چې تاسو ریچارج چې دی هغه کمپلیټ شولو. نو راځو په دې کې موږ تاسو به اوس دغه پالو VP1 په $11 باندې او نور هسې هم ښکته ما درته وښودل چې $50 باندې هم شته دي. نو په هر څومره چې تاسو پالوئ خو زه راځم په دغه باندې پالوم په دغه $11 باندې. دوستانو می اپشن ته چې تاسو کله راشئ تاسو کتلی شئ 11 USDT موږ ته راغلی دي. څنګه به لیول پالو راځو همدغه برخه ته باندې کلیک اخلو او په دغه ځای کې کرنټ لیول باندې کلیک اخلو. کله مو چې په دې باندې کلیک وایستلو نو موږ او تاسو ته به دغه لیول چې دی اوس دا اوس مهال فعال شي. نو دغه دوستانو ډایرکټ فعال شوی دی. څنګه له دې څخه ګټه ترلاسه کوو د ویډرا سره تاسو ته اوس مکمله طریقه په دغه ویډیو کې ښایم دوستانو. راځو په دغه سټارټ باندې کلیک ورته اخلو. کله مو چې په دې باندې کلیک وایستلو لږ منتظر کېږو تر څو د دغه 11 USDT ګټه چې دی هغه موږ ته اوس مهال راکړي. لږ منتظر کېږو. تاسو به هر تاسو کتلی شئ 2.00 USDT ګټه یې ماته همدا اوس دې دوستانو راکړه. نو تاسو کتلی شئ یو هره ورځ زه یو کلیک دلته کولی شم تر څو ګټه راکړي. تقریبا چې زه 5 ورځې راشم 6 ورځو کې دغه $11 ماته بېرته دوی پوره کوي په 6 ورځو کې. له هغې وروسته بیا ټوله ګټه زما وي او زه بیا ټوله ګټه دوستانو ترلاسه کولی شم. نو د هر ورځ تاسو راځئ همدلته به کلیک اخلئ. په دې کې دغه دوستانو ویډرا برخه دا څنګه له دې څخه ویډرا کولی شو. ویډرا لپاره به راشئ په دغه ویډرا باندې به کلیک دوستانو ورته واخلئ. دوستانو څنګه ویډرا کولی شو؟ د ویډرا لپاره راځو په دغه ځای کې لومړی موږ تاسو خپل د ویډرا اماونټ لیکو. څومره چې تاسو لګئ تاسو ویډرا چې کوئ هم دوستانو هغه به تاسو کوئ په BPSL USDT باندې. راځو باینانس څخه ادرس ورته را کاپي کوم. نو دلته ولاړ شئ باینانس ته. باینانس نه به اوس موږ تاسو ادرس را کاپي کوو. په باینانس کې په ډیپوزیټ برخه باندې کلیک دوستانو ورته اخلو. کله چې په ډیپوزیټ باندې کلیک ورته وایسته نو دغه ځای کې موږ تاسو اوس دا USDT ادرس را کاپي کوو. راځو دلته USDT انتخابوو. USDT مو چې کله دوستانو انتخاب کړه په دې کې BNB سمارټ چین BPSL ادرس باندې باندې کلیک کول. تاسو باید ته ډېر پام وکړئ چې ادرس غلط ورنه کړئ، به تاسو ته ویډرا نه رسېږي، په هېڅ صورت هم درته نه رسېږي. راځو همدغه ادرس دوستانو کاپي کوو. بېرته راځو همدغه ویب سایټ ته.
دغه ویب سایټ کې همدغه ځای کې په دغه ادرس موږ تاسو اوس ورته پیسټ کو او په وروستۍ برخه کې به دوستانو تاسو راشئ کوم کوډ مو چې ورکړی و لاګین کوډ هغه کوډ به هم ورکوئ. کوډ مو چې کله ورکړئ را به شئ په دغه کنفرم اپشن باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې کلیک دوستانو وایسته لږ منتظر کیږو. زموږ ویډرا چې دی هغه سکسسفول شو دوستانو. ویډرا ترسره شوله. اوس مهال به موږ تاسو راشو مثلا اوس مهال 9.93 USDT دغه بلک داسې ریفریش کو تر څو ویډرا تر موږ راورسیږي. نو لږ دوستانو منتظر کیږو تر څو دغه کومه ویډرا چې موږ ترسره کړی دی دغه راورسیږي. په دې کې پورته دوستانو دغه میسیج نشان تاسو ته ښکاري دا به په دې باندې به کلیک واخلئ. په دې کې هم ته ویډرا سکسیس دوستانو لیکلی دی. نو ویډرا تر هغې له موږ ته رسیږي دغه ټیم اپشن دی دوستانو. په دې کې تاسو ټیم باندې چې کلیک واخلئ نو خپل لینک در سره کاپي کړئ نور دوستانو ته ولېږئ. څومره ملګري چې راولئ تاسو ټیم به هم زیاتېږي په هغې په سر باندې تاسو ته پیسې درکړي. دغه تاسو ټیم دی په دې کې ټول نفر تاسو ته ښایي چې تاسو څومره نفر راوستلي وي. انوایټ فرینډ باندې چې کلیک دوستانو واخلئ نو دغه انوایټ فرینډ برخه ده دغه ستاسو دغه لاندې برخه په دې باندې چې کلیک واخلئ خپل ملګري تاسو را دعوت کړئ دغه ویب سایټ ته او دوی چې څومره کار وکړي پانګونه څومره وکړي د هغه ګټه هم تاسو ته هم دوستانو رسیږي. نو دغه تاسو لینک هم دی ریفرل کوډ هم دی دغه در سره کپي کړئ او نورو دوستانو ته هم ولېږئ. اوس راځو باینانس ته او باینانس کې ګورو چې موږ ته USDT رسېدلي دي او که نه. تاسو دوستانو کتلی شئ ما سره مخکې 9.93 USDT و چې اوس 11 USDT شول او ما ته 2 USDT ډایرکټ دوستانو ویډرا مو شول. نو دغه مکمله طریقه وه چې څنګه په دې کې کار کولی شو څنګه تر پیسې ګټلی شو دوستانو. نو نور په دې کې داسې خاص کار نشته دی صرف تاسو به راځئ او هره ورځ به راځئ دغه اپشن باندې به دوستانو کلیک ورته اخلئ دغه سټارټ باندې دغه به سټارټ کوئ او هره ورځ ماته تقریبا 19:23 دقیقې وروسته به زه بیرته بیا راځم او دغه به سټارټ کوم او بیا کولی شم ویډرا ترې وکړم. نو کله 11 USDT تاسو پکې واچوئ شپږ ورځې وروسته تاسو دغه ټول ترې پوره کولی شئ او 1 USDT درته ګټي هم له هغې وروسته بیا چې څومره کار یې درته کول دوستانو باید په دې کې تاسو پوه مې چې دغه دې کې ګټه او تاوان دواړه شته دي ځکه چې دغه ویب سایټونه دي باور هم پرې نشته نو تاسو بیا هم خوښه ده کار پکې کوئ او که یې نه کوئ. ما خپل هم یو لومړی لیول فالو کړی دومره زیات نه دي 11 USDT که چا سره وي نو حتما کار پکې وکړئ شاید یو څه ګټه درته وکړي. نو ویډیو سره تر همدې ځایه خوښوي مې لایک او له ملګرو سره هم شیر کړئ.